زندانونه چې په تیر کې د شکنجو زورونو او وژنو د مرکزونو په نومونو یادېدل، خو د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدا سره یې حالت مثبت بدلون کړی او تر ډیره د دیني علومو او کسبونو د زده کړې په روزنځایونو بدل شوي. زندانیان وایي د پخوا په پرتله یې دوسیې عادلانه او پر وخت څېړل کیږي او دوی سره د مهال هیڅ بې برخلیکه بندي شتون نه لري. سپورت په باره کې سل په سل کې انکه مات ماشته دا نه داسې وشي چې مدیریت طرفه ته مې چندې باندې شې مې جوړین نه ایسته دومره خلک مشته بعد وخت یعنی ټیمه بدیانه روشي دومره خشوري چې وایي چې مې د پسندام بیوال د مې وصول ویني د مې چې څوک ته دنیا سره مې جیل ده د تیرا مکمل عمر مې چې پار کی نو ان شاء الله اوس خو ډیر ارڅ خدي ځکه خدي چې مخکې به دومره پښتنې نه وي شوي، اوس موږ نه بقاعده 15 ورځو کې یو بندي نشي پته کېدای چې 15 ورځو کې هغه محکمې ته حاضر نشي، جلسه یې وشي، بیا هغې په جریان کې تقریبا 12 ورځو کې 15 ورځو کې بیا معلومات ارسي، په حبس یې معلومیږي او جرم یې معلومیږي، هر څه معلومیږي. ان شاء الله اوس ډېره هر څه حالات موږ پوره ډېر سم دي. سعید بل لوري ته د خوست زندان مسؤلین هم بندیانو او محبوسینو ته د ګڼ شمېر سهولتونو او امکاناتو برابرولو خبره کوي. زیاتوي هڅې دا دي څو زندان د پالنې او روزنې په غوره مرکز بدل او د مجرمینو د اصلاح له لارې ټولنه له کړاو او بدمرغیو څخه وساتل شي. د خوست محبس نظامي مدیریت مسؤلین ډاډ څرګندوي چې د بندیانو ټول الهي او انساني حقونه خوندي دي او هیڅ بې برخلیکه بندي به پاتې نشي. ان شاء الله موږ په محبس کې ډېر سهولت ده، هغه که د بندیانو د مریضۍ په خاطر وښیي او که د کومې د مړۍ د ډوډۍ په هغه وښیي، نو ډېر سهولتونه دي. ان شاء الله داسې تکلیف غنته نشته، بندیانو ته موږ تکلیف نه ده ویل کړی چې موږ داسې تعذب کړي وي یا مو د سپتول په حالات کې رسولي نه وي ځای ته. نو ان شاء الله ډېر په مینه محبت مو هغې ته رسیدګي کړې دو، بندیان مو وړي دي، مړۍ مو په ټیم رسولي دو. نو کوم رقم ته چې موږ ته د مشرانو نه هدایات دي که نه، نو هغه رقم ته ان شاء الله موږ ترتیب کړی ده. یاده دې وي چې دا مهال په مختلفو جرمونو ککړ 200 محبوسین او بندیان د خوست په مرکزي زندان کې د بند ټاکلې موده تیروي.